اشرف غني نن چیرته ووسی وویل ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني وایي طالبان لکوي ولس او دولت سره مخامخ دي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي که وسلوال طالبان په زور د ولس ماتولو فکر کوي نو تیروتنه ده، ځکه په خبره یې دا ډله له یوه پیاوړي ولس او دولت سره مخ ده. ولسمشر غني چې نن د ښځینه پوځیانو د سولې او امنیت تر عنوان لاندې کنفرانس پای غونډې ته خبرې کولې وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د هر ډول تهدید د محوه کولو وړتیا لري او زیاتوي چې هیڅ کله به وسلوالو ډلو ته د ولس ماتولو اجازه ورنه کړي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه داعش مو په ننګرهار کې ختم کړ او په ټول افغانستان کې به یې ځالې له منځه وړو. طالبان اوس د قوي دولت او ولس پر وړاندې مقابله کوي. که سمه لاره ونه نیسي دوی به هم د داعش په برخلیک اخته شي. ولسمشر غني هم دا راز د ښځینه پوځیانو له موجودیت او کړنو مننه وکړه او زیاته یې کړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په موجودیت کې هیڅوک د قانون حاکمیت پر وړاندې ګواښ نشي پېښېدی. نوموړي په دې اړه وویل تاسې ښځینه پوځیان د دې خاورې ریښتیني مبارزین یاست او د قانون حاکمیت مو ساتلی دی. له تاسو ستاسو له کورنیو ډېره مننه کوم. ولسمشر غني دغه راز په خپلو خبرو کې سولې ته هم اشاره درلوده. د سولې معنا د افغانستان هر وطنوال ته دا ده چې سوله به امنیت، ثبات، پرمختګ او ورورولي راولي. نو ځکه ضرور ده چې په تلپاتې سوله تمرکز وکړو. هغه سوله چې ولس یې غواړي د ټولو افغانانو، ښځو، بېوزلو او هر وګړي سوله ده. سوله په یوه قوم، سمت او سیمه پورې اړه نه لري بلکې ټول شموله او افغانۍ ده. غني وایي ډېر ژر به تلپاتې سوله راولو. همداراز ولسمشر غني زیاته کړه افغانان هغه کسانو ته چې د دوی پر وړاندې وسله کاروي په ننواتې نه ورځي او د عبدالله او نورو ډلو ګواښونو ته په اشارې سره یې وویل د افغانستان په اوسني حالات کې هیڅوک د قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پېښولی. موږ د قانون تابع یو او د قانون په اساس خپلې دندې پر مخ وړو او څوک په ګواښونو سره څوک معاملو ته نشي مجبورولی. جمهور رئیس غني وایي افغانستان د معاملو ځای نه دی، افغانستان د فیصلو وطن دی. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله تازه ګواښ کړی که په 4 ورځو کې اختلافي رای باطل اعلان نشي له بېلابېلو لارو به کار واخلي. په هر حال تاسو د جمهور رئیس محمد اشرف غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.